د یو تصویر په وجه باندې د دې جنې مکمل تور باندې زندگی بدل شو، د له کور ورکو او د یو تصویر په وجه باندې $1,000,000 هم میلاو شولو. د جنې ته څه پته و چې زما به د یو تصویر په وجه باندې مکمل تور باندې زندگی بدلیږي. د زندگی په بدلیدو کې یو سکندونو په حساب باندې زندگی بدلیږي. جنې مکمل واقعا سره واوري تاسو به هم حیران شئ چې په یو تصویر په وجه باندې د دې زندگی مکمل تور باندې بدل شو. ملګرو د دې جنې تعلق چې د AFG سره دی، د AFG سره د تعلق د ملګرو په 1993 کې د یو فوټوګرافر چې د هغه یو تصویر استو دی اټلی و دې جنې نوم چې د شربت الله دی، یو اټلی یو فوټوګرافر راغی او دې جنې ته ویل چې د تصویر باسم و دې مور چې د مکمل تور باندې منع کړه چې ته به د شربت الله تصویر نو باسي. دغه نه پس چې نو د اټلی د فوټوګرافر ولګیدو، د اټلی فوټوګرافر ولګیدو د جنې د مور له روپۍ ورکړل. دغه نه پس چې اجازه ته ورکو کنه د اټلی د فوټوګرافر ولګیدو د شربت الله نه تصویر وستو چې کله دینه وستو کنه نو دا فوټوګرافر چې نو د جغرافي لور کو جغرافي والا لور کو ملګرو نو چې هغه چې د مکمل تور باندې هغه تصویر ډیر زیات خوښ شو او ډیر زیات وایرل شو. دی جنې سترګې نه دا ډیر عجیب سترګې دي نو په دې باندې مکمل تور باندې دا په دنیا کې وایرل شو. چې کله فوټوګرافر جغرافي والا دا وایرل شو نو دی جنې له چې $1,000,000 ورکړل، $1,000,000 ورکړل په هغه ټیم کې. دغه نه پس چې د ملګرو د اټلی کوم فوټوګرافر چې د اټلی کوم ګورنمنت چې کنه نو هغه چې نو دا تصویر چې دا راوغستله او په خپل رسالو کې شایع کو او دغه نه پس چې د ملګرو د جنې چې نو د اټلی ته وغوښتل د شربت الله د چې کله اټلی ته وغوښتل دغه نه پس چې دغه ګورنمنت ولګیدو او د کور ورکو. چې کله د کور ورکو د له خوندې گاډه ورکو او د له جاب ورکو کنه چې ته دا جاب کو ملګرو. د دې دومره خسته تصویر او د سترګې نه دی ملګرو تاسو ته بخکاری پر سترګو کې عجیب ونتي سیستم دی کنه تاسو ته بخکاری. دغه نه پس ولګید کنه د جنې چې د بنگلاديش د مسلمان سره واده وکړو ملګرو د هغه سره واده وکړو مکمل تور باندې چې د واده وکړو کنه نو د وس درې بچی دي. د ژوندۍ په بدلیدو کې دومره ټیم نه لګي، د سکندونو په حساب باندې د خلکو ژوندۍ بدلیږي. چې تاسو کتلی شئ چې شربت الله دا سوچ هم نه و چې زما ژوندۍ به دومره زر بدلیږي ملګرو چې د یو تصویر په وجه باندې دغه ته دومره پیسې میلاو. دې ویډیو کې موږ هم ډېر زیات عبرت دی ځکه چې ژوندۍ په بدلیدو کې هیڅ ټیم نه لګي، په سکندونو په حساب باندې د خلکو ژوندۍ بدلیږي. نو تاسو کتلی شئ کنه چې د شربت الله چې په سکندونو کې چې دا نو دغه ژوندۍ بدل شو او د یو تصویر په وجه باندې. خو انت کمنټ ضرور وکړئ ویډیو د نور ملګرو